اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درنو افغانانو خدای دې روغ او جوړ اوسئ د وفپرا د مصاحبو یا انټرویو لپاره ډیری افغانان چې دي دغه تشویش لري چې کله دوی ځي نو د پوښتنو په اړه نه پوهیږي چې دا کومې پوښتنې کیږي د هر چا انټرویو ځان له وي نو د هر چا انټرویو فرق کوي نظر کیس ته نظر هغه تهدید ته یا ګواښ ته چې دوی ته متوجه دي خو دغه پوښتنې کیدای شي ډیریو انټرویوګانو یا مصاحبو کې راشي نو دغه انټرویوګانې چې دي دا تقریبا په دریو کټګوریو کې دغه تنظیمیږي او هغه کټګوري دا دي چې اول دوی غواړي چې د افغان هویت ثابت کړي چې آیا تاسو افغان هستئ رښتیا او که نه دویم دا دی چې تاسو ته ګواښ یا تهدید یا خطر شته د چي له وجې نه رښتیا تاسو ګواښ لاندې هستئ او دریمه خبره دا ده چې فرانسې ته راتګ او دلته ژوند چې څنګه تاسو فرانسې ته راغلی او ژوند دلته څنګه تیریږي نو اول کټګوري سوالونه دا دي چې ځان به معرفي کوي د کوم ځای ځان معرفي کوه ولایت ولسوالۍ کلی بل دا دی چې افغان یې که نه او داسې سند لري چې ته مثال افغان یې لکه تذکره یا نور سندونه او بله خبره دا ده چې درس دې ویلی دی که دې نه ده ویلی ولسوالۍ مرکز ستاسې کلي نه څومره لرې دی کولی شي موږ د ولسوالۍ نه خپل کلي ته ورسوي یعنې د کومې کلي نه تیریږئ چې خپل کلي نه شروع کوئ ولسوالۍ ته څنګه راسئ یا د ولسوالۍ نه بیرته کلي ته څنګه راځئ کومې کلي نه تیریږئ او بل خپل کلي نه بازاره پورې څومره لاره ده په پښو او په موټر کې او بله خبره دا ده چې تاسې کلي نه پوخ سړک څومره لرې دی بل سوال دا به ستاسې نه کوي چې ستاسې کلي خواوشاته کوم کلي پراته دي د نورو کلیو نومونه ورته واخلئ خواوشاته بل دا دی تاسې چې کله بازار ته ځئ تاسې ته اول کوم کلی راځي او د خپل کلي شاوخوا کلیو نومونه واخلئ دا مخکې مو ویلې ولې د مکتب نه ده ویلې که د نه ویلي او ستاسې کلي نه خوړ یا سیند کوم خواته دی ستاسې ولسوالۍ کوم ځای کې وسلوال او کوم ځای کې دولت و ستاسې ولسوالۍ کې څو دانې د خارجیانو بیزونه وو ستاسې د کلي ملک نوم څه دی جومات ته تللی که نه تللی خویندې ورونې د مکتب ته تلل او که نه تلل وسلوالو یوازې تاسو سره ښه نه وو او که ټول کلي سره ښه نه وو ستاسې د کلي کنټرول وسلوالو سره وو او که حکومت سره وو افغانستان کې د خویندې ورونه څه کار کوي هغوی ښوونځي وایي او که نه وایي که نه وایي ولې نه وایي د قوم پوښتنه هم کوي ته د کوم قوم یې او بل افغان یې که نه یې دا خو اول کې پوښتنه کوي بیا هم په منځ کې پوښتنه کوي ستاسې کور شاوخوا کې غرونه وو که نه وو کله چې جنګ به و تاسې ته تاوان رسېده که نه رسېده او څنګه ستاسې د کلي کنټرول د وسلوالو سره و بیا هم ستاسې کلي ته راتلل نو دا څنګه ستاسې کلي جامع جومات چېرته دی ستاسې کلي کې څومره کورونه دي او څومره خلک دي پکې یعنې تقریبا نو تا ته خو صحیح شمېره نه معلومیږي خو دا معلومات به ورکوي افغانستان کې تا څه کول یعنې څه کار به دې کو ستاسې د کلي یا منطقې مشهور وسلوال څه نومیږي تا باندې څه حادثه شوي او څه وخت شوي خپل هغه کوم تا باندې چې کوم تهدید وي یا کوم حادثه شوي هغه به ورته تشریح کوي او دویم ډول پوښتنې دا دي چې تا ته ګواښ یا تهدید یا خطر کوم خطر چې تا ته دی د هغې په اړه ته وایي ولې د افغانستان نه وتلې تا ته څه ګواښ یا څه خطر و ستا سیمه کې جنګ و که نه و یعنې ستاسو سیمه کې او څنګه جنګ کېدو د جنګ تفصیلات کومو سیمو کې جنګ ډېر کېده د وسلوالو رویه تاسو سره څنګه وه وسلوال مو خوښېږي که نه مو خوښېږي وسلوالو چې کلي ته درتلل تاسو ته به یې څه ویلې کله چې ستاسې کلي کې د بېلابېلو وسلوالو ډلو منځ کې جنګ کېده تاسې چېرته تللی یعنې جنګ وخت کې به شاید تاسې چېرته تللی وسلوال څنګه ستاسې کلي ته راتلل په ګروپي ډول راتلل که یوازې راتلل په موټر کې راتلل او که موټرسایکل باندې راتلل کورنۍ کې څو کسان یاست مور او پلار دې د کوم ځای دي مور او پلار دې ژوندي دي او که نه دي ستا کورنۍ ته اوس مشکل یا ستونزه شته او که نه شته او دریم ډول پوښتنې دا دي چې فرانسې ته د راتګ او دلته د ژوند په اړه دی په کومه لاره فرانسې ته راغلی له کومو هېوادونو راتېر شوې تر څو چې فرانسې ته ورسېږي ته د چا په وسیله یا مرسته راغلی فرانسې ته ولې راغلی په څه شي راغلی په کومه فرانسې ته راغلی منظور پیسې چا درکړلې یعنې چا ورسولې د یو ملک نه بل ملکه پورې ولې فرانسې ته راغلی ولې کوم بل هېواد ته کې پاتې نه شوې ولې بلغاریا یا اتریش یا کوم بل هېواد کې پاتې نه شوې کوم شیان د فرانسې کې خوښېږي او کوم شیان نه خوښېږي فرانسې کې کوم کارونه کوي یعنې بوختیا د څه شی دی په کومو کارونو مصروف یې ته ولې دې ښار کې پاتې شوې مثال ولې بل خپل ورور یا تره زوی یا کاکا زوی که د کیس کې ورکړي هغه خواته لاړ نه دی دغه ښار ته لاړ نه دی ولې وسلوال ښه نه و د هغوی کوم کار مو بدې شول
فرانسه دې په څه شي خوښیږي؟ مسلمان یې، شیعه او سني ده خبرې پوښتنه درنه کوي، د قوم پوښتنه درنه کوي. مونځ د زده دی، مونځ چا درته ښودلی دی؟ چېرته دې زده کړی؟ یعنې مکتب کې دې زده کړی، جومات کې دې زده کړی، مور پلار نه دې زده کړی دا خبرې؟ لمونځ کوي که نه کوي؟ او فرانسه کې تر د څه زیاده نشته چې هلته افغانستان کې نه وو. کورنۍ سره اړیکه لري که نه لري؟ خبرې ورسره کوي که نه کوي؟ او دلته فرانسه کې څه بوختي او مصروفیت لري؟ یعنې مصروفیت د فرانسه کې څه شی دی؟